نو تاریخ لري غیرت لري هم ننګ لري پښتونه. تاریخ لري غیرت لري هم ننګ لري پښتونه. نو بیا ولې پښتانه خو ستا د لاسه لوېدلې؟ لکه د لمر په پریوتو چنچڼې ډاکټر صاحب، لکه د لمر په پریوتو چنچڼې بڼ ته راټولې شي او شور جوړ کړي. لکه د لمر په پریوتو چنچڼې بڼ ته راټولې شي او شور جوړ کړي. دغسې هر ماښام هزار غمونه سیاست، دغسې هر ماښام هزار غمونه اتڼ زما د زړه په کور جوړ کړي. دا د ډاکټر خالق زیار څو شعرونه د نوي پروګرام باقاعده موږ آغاز کوو. موږ سره نن موجود دي د کوزي پښتونخوا د بنیر علاقې سره تعلق لرونکي شاعران صاحبان. دې سره موږ سره موجود دي د چارسدې درنې او تاریخي سیمې ډاکټر صاحب هغوی را سره موجود دي. دې سره اسلم خان دی، بخشال خان دی، نواب خان سلیم دی، کوم چې د اګریکلچر یونیورسټۍ د پی ایس ایف صدر هم پاتې شوی. دې سره تاسو به ټول پېژنئ سید احمد همدرد هم سره ناست دی رحمان خیل اخته، او سره ناست دی ګلاب شیر خان، او دې سره موږ سره ناست دي نور ملګري هم، او حمید تنها هم ناست دی. نو تاسو ته موږ په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه په راتګ باندې. نو موږ باقاعده پروګرام نږدو نه ستاسو د کتونکو په خواهش باندې سید احمد همدرد صاحب درخواست کوم چې څو شعرونه تاسو ته ډالۍ کړي. ډېره مننه. د ټول ناول خو هرکلی موږ د مېلمنو ته وایو، تنها صاحب دی، ګلاب شیر صاحب دی، بشیر صاحب ملګری دی. ځکه چې موږ اکثره د دې زیاتتونه دې موږ راغلي او زیات یې راکړي. نو ستاسو به ډېره مننه، تاسو راغلئ او تاسو ته مقدر ټول شعرونه موږ یو څو شعرونه وایو د غزل، او تاسو ته به مقدر کړو. صحیح ده؟ یو څو شعرونه د غزل ارشاد چې یو ښکلې پښتنه پېغله په زوره جړېدله. یو ښکلې پښتنه پېغله په زوره جړېدله، سوره کې چا دشمن ته نازولې ودېدله. ښکلې پښتنه پېغله په زوره جړېدله، سوره کې چا دشمن ته نازولې ودېدله. نو اوربل د خور تاله شو په ګناه کې د خپل روح. اوربل د خور تاله شو په ګناه کې د خپل روح. نو همزولو سره پټه دغه پېغله ګورېدله. او لاسونه یې چاپېره کړل د پلاره په سلګو کې. لاسونه یې د پلاره کړل چاپېره په سلګو کې. نو روانه دا بېوسه د هر چا نه یېرېدله. نو تاریخ لري غیرت لري هم ننګ لري پښتونه. تاریخ لري غیرت لري هم ننګ لري پښتونه. نو بیا ولې پښتانه خو ستا د لاسه لوېدله؟ نو په دار چې بې ګناه شي خدایه دا لا څنګه غیرت دی؟ په دار چې بې ګناه شي خدایه دا څنګه غیرت دی؟ نو غوټۍ وه د ګلاب په یو صحرا کې غوړېدله، او سوره کې چا دشمن ته نازولې ودېدله. نو درمند شه د درمند زړونو دردونو کې همدرده. درمند شه د درمند زړونو دردونو کې همدرده. کړه جوړه پښتنو له پښتونخوا کې دنیا بده. نو یو ښکلې پښتنه پېغله په زوره جړېدله، او سوره کې چا دشمن ته نازولې ودېدله. د سید احمد همدرد د دې خوندور شعرونو نه پس موږ به مخ په وړاندې ځو د څو شعرونو سره چې په نوم د بل وي خو مین وي وظیفې هم نیسي. ګلاب شیر لالا په نوم د بل وي خو مین وي وظیفې هم نیسي. په محبت کې خلک ځنې نیسي، خپې هم نیسي. او هغه زما د زړه کعبه چې ورانه کړې وه چا؟ حمید تنها هغه زما د زړه کعبه چې ورانه کړې وه چا؟ زه خبر شوی یم هغه سړی روجي ونیسي.
ډېره مننه. د دې شعرونو پس مونږه باقاعده توګه حمید تنها صاحب ته خواست کوم چې څو شعرونه زموږ نور ته ډالۍ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. راپورونه واورو ستاسو ډېر شکریه ده کوم تاسو موږ ته ستاسو راپورو ډېر شکریه ده کوم تاسو موږ نن دلته کې خپل دې موږ هم یو معنا کړی موږ ته دعوت راکړې نو ډېر شکریه. یو شعر دی چې د خوښه نن پیسه او مسافر شو چې د خوښه نن پیسه او مسافر شوي چې پردي وطن ته لاړې در په در شوي. هاي ډېر یو پېره بیا وویل ډېره چې د خوښه نن پیسه او مسافر شوي چې پردي وطن ته لاړې در په در شوي. زما دغه انتظار چې نن تېر شو نن مې یاد شو خو د زړه مې بخښل شو. هاي ډېر او یو بل شعر دی چې د ګلونو یو دوران وي اخر تېر شي. د ګلونو یو دوران وي اخر تېر شي که بهار وي په خزان وي اخر تېر شي. ډېر نن که ستا ښکلې ځواني د ما نازېږه داسې ډېر ښکلې روان وي اخر تېر شي. ډېر د حمید تنها د دې خوندور شعرونو نه پس مونږ به بلنه ورکوو نواب سلیم صاحب ته په دې شعر باندې چې په هوا کې الوتل د دواړو یو دي لکه پس مقام جدا د باز جدا دی. مونږ نواب سلیم ته خواست کوو چې تاسو ته څه شعر او نوي فلم ته څه میسج واورئ. ډېره مننه خوشحال خان زموږ نه دې موقع راکړه او د کوربه رحمت همدرد صاحب ډېره مننه چې مونږ یې مېلمانه کړو مونږ یې راټول کړو او د پروګرام ته یو ښایست ورکړو. باقي د ټولو ملګرو د راتګ یو جهان مننه. تاسو راغلئ او دا پروګرام چې کوم دی نو ښایسته کړو. زه خو داسې شاعر نه یم بهرحال یو څو شعرونه به د اجمل صاحب تاسو ته ډالۍ کړم چې نن سودا شي مینه دوکان شي. مینه دوکان شي هیره پښتو شي پاتې میدان شي. ډېر او بل شعر دی چې سبا اټک سبا خیبر شي. سبا اټک سبا خیبر شي سبا هیواد شي سبا افغان شي. ډېر زما خپلو یم ټول چې کوم پښتانه دي ځوانانو ته دغه یو څو شعرونه ډالۍ کړو د اجمل صاحب د دې پیغام لپاره چې د خپل ژبې سره د خپل خاورې سره د خپل قام سره مینه وساتئ او د خپل د قام ګټه چې کوم دی نو خپله ګټه وغواړئ. ډېره مننه.